بسم الله الرحمن الرحیم. اول اوس د اډاب اډیشن د انسټالولو طریقه درته ښیم چې اډاب اډیشن څنګه انسټالیږي. بعد کې به بیا د اډاب اډیشن د استعمالولو طریقه به بیا وروسته درته وښیم په نورو سبقانو کې. ما یې کمپیوټر ته ورځم. دلته زما پروګرامونه پراته دي. په دې کې زما پروګرامونه دلته پراته دي. دلته لیکلی دی اډاب اډیشن 3 یعنی اډاب اډیشن 3. دا مې خلاص کړي. په دې کې دا فولډر بیا خلاصوم. په دې کې یو کریک دی، یو دا اډیشن دی. اډیشن باندې مې کلیک ولګاوئ. اوس یې دا صفحه راوله. دا صفحه چې یې راوله دې کې به نیکسټ بټن ووهم. دا ځای کله کله څه وخت خوري. فینیش بټن به ووهم. اوس په دې کې اوکې بټن وهم. دا صفحه یې خلاصه کړه. نیکسټ بټن وهم. اکیپټ بټن پسې وهم. نیکسټ بټن وهم. نیکسټ بټن وهم. دا ګوره دا درې نښانه په دې طرف کې خالی دي. هغه که ډک یې که خالي فرق نه کوي. زه بس دغې خالي پرېږدم. که دا ډک یې هغه نښان په دې طرف کې خلاص دي نو هغه فرق نه کوي. نیکسټ بټن وهم. انسټال. دا اوس انسټال سو. فینیش بټن وهم. دا به اوس یې پلاره کښته کړم. اوس هم دا د اډاب اډیشن نه خلاصېږي. ګوره اوس هم دا د اډاب اډیشن نه خلاصېږي. دا ځکه دې ته کریک ورلوېدل غواړي. اوس کریک وراچوو. دا بېرته راپورته کوم. په دې کې دلته لیکلی دی کریک. دا خلاصوم. په دې کې دا دلته راکشوم. پر دا ځای ږدم. دا کټوم. اوس راسته کلیک لګوم. پای ته راځم. پراپرټیز لیکلی دی په دې ځای کې. اوس دلته دا بټن کې اوپن فایل. اوپن فایل بټن وهم. دا صفحه خلاصه کړه. دا صفحه چې خلاصه کړل دغه کریک راخم. دا یې راکشوم. دې ته یې وراچوم. صحیح شو. په دې کې اوس دا مووي وهم. کنټینو. صحیح شو. دا کینسل شو. اوس اوکې. کنټینو. دا اوس اډاب اډیشن انسټال شو. اوس خلاصېږي. دا دی اوس خلاص شو. دا دوې بټنې چې راوې فرق نه کوي. که دا ووایي که دا ووایي. یس وهم. بیا یس وهم. دا دی اډاب اډیشن په خپل رنګ کې دا دی خلاص شو. اوس د اډاب اډیشن طریقې نورې وروسته درته ښیم په بل سبق کې. بس دا سبق همدغونه.